السلام علیکم ګرانو دوستان. افغانستان په نړیوال جام کې په خپل لومړی رسمي لوبه کې سکاټلنډ ته سخته ماتې ورکړه. کرکټ نړیوال جام افغانستان سکاټلنډ ته په 130 منډو ماتې ورکړه. مجيب زدران 15 لوبغاړي وسوځول. افغانستان د شلاورزه کرکټ نړیوال جام سیالیو کې سکاټلنډ ته په 130 منډو ماتې ورکړه. له دې بریا سره په خپل ګروپ کې لومړی ځای ترلاسه کړ. دا لوبه چې په شارجه کې ترسره شوه په چې افغانستان وګټله، لومړی د منډو جوړولو پریکړه وکړه. افغانستان په ټاکلو شلو اورونو کې د څلور لوبغاړو په سوځېدو سره 190 منډې جوړې کړې، خو سکاټلنډ یې په جواب کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره یوازې 60 منډې جوړې کړلې. د افغانستان لپاره نجیب زدران تر ټولو ډېرې 50 منډې جوړې کړې، ترڅنګ یې رحمان الله ګربز 40، حضرت الله عزازي 40 او محمد شهزاد 22 منډې جوړې کړې. د سکاټلنډ لپاره سپین شریف 2، جاش ډیوي او مارک واټ 1 وکټ ترلاسه کړه. د افغانستان لپاره په بالینګ کې مجيب زدران تر ټولو ښه وځلېدی، نوموړي د 60 منډو په ورکولو سره 15 لوبغاړي وسوځول. د ده ترڅنګ راشد خان هم ښه وځلېدی، یوازې د 9 منډو په ورکولو سره یې 4 وکټې واخیستې. ملي بیرغ او ملي سرود سره لوبه. د لوبې په پیل کې د افغان لوبډلې لپاره د افغانستان ملي سرود دا وطن افغانستان دی وژغول سو. همداراز لوبډله له 3 رنګه ملي بیرغ سره میدان ته داخله سوه. د افغانستان کرکټ مینوالو لپاره هغه صحنه هم په زړه پورې وه چې د ملي سرود غږولو پر مهال د لوبډلې کپتان محمد نبي په سترګو کې اوښکې راغلې. نوموړي 2 ورځې وړاندې ویلي وه په اوسنیو شرایطو کې کرکټ ښایي یوازینی شی وي چې د افغانانو پر څېره مسکا راولي او خوشحالي ورکوي. افغانستان به د دې سیالیو بله لوبه د روانې میاشتې پر 29مه نیټه له پاکستان سره ترسره کوي چې پرون خپل دودیز سیال هند ته په 10 وکټو ماتې ورکړه. افغان لوبډله به د دې پړاو سیالیو دویمه لوبه له نیمیبیا سره، دریمه له هند سره او وروستۍ هغه بله هم له نیوزیلینډ سره ترسره کړي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ، که په دې چینل کې نوی یاست افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله پامان.